نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا التجارة فيهن ولا اثمانهن. د ډمو خرڅول، د ډمو اغستل، د ډمو پیسې او د ډمو په کاروبار کې تجارت نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دا جایز نه دي. مغنیات هغه ښځو ته وایي چې هغه ډمي، هغه غزلې وایي، هغه سندرې وایي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی د سندرو والا او ښځو کاروبار په دې باندې پیسې ګټل دا حرام دي، حلال نه دي. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی ولا يحل تعلیم المغنیات، دا حلال نه دي چې تاسو ډمان جوړ کړئ، د ډمتوب تعلیم خلکو ته ورکړئ. اوس باقاعده د ډمتوب تعلیم ورکول کیږي په پوهنتونونو کې. دا خبره د حکومت د مشورې لاندې ده او یا به عملي کړي، زه نه یم خبر. د مشورې لاندې چې وزه خبر یم په دې خبره چې په پوهنتونونو کې یو پوهنځی دې لپاره کلاو کړي چې خلکو ته موسیقي وښیي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا يحل تعلیم المغنیات، د سندرو تعلیم او د موسیقۍ او د سندرو تعلیم حلال نه دی. ولا بیعهن ولا شراؤهن وثمنهن حرام. نه خرڅول روا دي، نه اغستل روا دي، نه ګټه روا ده. په دې نوم باندې مکتب جوړول، په دې نوم باندې پوهنځی جوړول او په دې نوم باندې تعلیم ورکول دا حرام دي. مسلمانان د دې اجازه نه ورکوي. تاسو د دې اجازه ورکوئ؟ تاسو د دې اجازه ورکوئ چې ستاسو بچي ډمان شي، لورګان هم ډمانې شي، په تلویزیونونو ګډېږي؟ د دې اجازه ورکوئ؟ موږ حکومت ته وایو چې موږ خلک دا شی نه مني، زموږ ولس دا شی نه مني. یو طرف ته زموږ د ولس جګې شملې وګوره، بل طرف ته ستا تیرې نام وزیران وګوره. دا شی دلته نه چلیږي. دا د شملورو وطن دی، دا د پګړۍ وطن دی، دا د ګیرې وطن دی، دا د جهاد وطن دی، دا د الله په لار کې د هجرت وطن دی، دا د خدای په لار کې د جهاد وطن دی. دلته خلکو 15 لکه شهیدان ورکړي دي. خپل وزیران پوه کا، خپل افسران پوه کا، خپل خلک پوه کا په دې وطن کې چې هر وخت اور بل کړی دی. حکومتونه اور بل کړی، حکومتونه د دې قوم په مزاج نه پوهېږي، حکومتونه د دې قوم په خوی نه دي پوه شوي. کله موږ باندې د مسکو نه دین نافظوي، کله موږ باندې د واشنګټن نه دین نافظوي. دلته 100% خلک مسلمانان دي، دلته 100% خلک غیرتي دي، دلته 100% خلک الله او پیغمبر باندې ایمان دي، دلته 100% خلک نبی صلی الله علیه وسلم خپل قائد او امام مني. ته کله ماته لینن امام کې، کله ماته مارکس امام کې، او کله ما باندې د واشنګټن نه وحی نازلې. خپل وزیران پوه کا، خپل خلک پوه کا. دا خو ټول هلته په غرب کې اوسېدل، چا سپي لمبول، چا سپیانو ته برشونه وهل، چا څه شی کول، چا څه شی کول، او دلته راغله د ډالرو دپاره او د ډالرو د ګټلو دپاره وزیران شو. د دې قوم په مزاج نه پوهېږي. ته لاړ شه د قندهار پګړیګانې وګوره، ته د پکتیا شملې وګوره، ته د غزني ګیرې وګوره، ته د ننګرهار شهیدان وګوره. د افغانستان وجب لیش د شهیدانو په وینو باندې سور دی. او ستا د وزیرانو شکل وګوره، ستا ښځې وزیرانې وګوره، ستا د وزیرانو شکل وګوره. خپل ځان د قوم سره برابر کا. دا قوم چې څه غواړي ته دیموکراسي ده، دیموکراسي ده نو موږ اسلام غواړو. رای ولا کنه اسلام غواړئ؟ د الله شریعت غواړئ؟ د الله دین غواړئ؟ ستر او پرده غواړئ؟ خو موږ غواړو راوله په دیموکراسي ده. خلک اسلام غواړي که نه؟ څنګه دیموکراسي ده؟ اسلام دپاره نه ده، قرآن دپاره نه ده، دین دپاره نه ده. تا چا نه پوښتنه کړې چې تا 25 تلویزیونونه کولاو کړي دي او په ټولو کې د ډمتوب شروع کړی؟ کابل کې واړه ماشومان تیږې ږدي، تیږې، او بیا د تیږو نه تاویږي وي رام 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 رام. ځکه چې ټوله ورځ د هندوستان تهذیب او د بت پرستۍ تهذیب دلته خورېږي. زموږ ماشومان رام رام اوازونه کوي. ولې بیت الله شریف نه ښیي؟ ولې د الله توحید باندې خلک نه روزي؟ زموږ ماشومان اوس هندوان کې، زموږ په ښارونو کې ساړي رواج شو. د هندوستاني فلمونو د کثرت او د هندوستاني فلمونو د ډېروالي د وجې نه ساړي همداسې ټوټه اخلي اغوندي، ګنډۍ نه ښځې. د هندوانو لباس زموږ په وطن کې رواج شو، هندو تهذیب زموږ په وطن کې رواج شو. مونږ خو د امت عیسی یو، مونږ خو یو غیرتي قوم یو، مونږ خو تاریخ لرو. مونږ هندوان څه کوو؟ مونږ د هندوانو تهذیب څه کوو؟ مونږ رام رام څه کوو؟ مونږ د هندوانو فلمونه څه کوو؟ ما ته د احمدشاه ابدالي فلم وښیه،
ما ته د سلطان محمود غزنوي فلم وښیه، ما ته د شهاب الدین غوري فلم وښیه، ما ته د شیرشاه سوري فلم وښیه، ما ته د میرویس نیکه فلم وښیه، ما ته د جهاد او زما د تاریخ فلم وښیه. زه څه کومه ډمتوب چې ته ما ته ډمتوب ښیې؟ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی من جلس الی قینة، څوک چې کېناستی د ډمې ته، ډمې ته هنرمند وایي، ډم ته دا هنرمند دی، د څه هنر یاد دی؟ ډم ته هنرمند وایي، د څه هنر یاد دی؟ دی خو د بایسکل پنچري ونیسي. ډم ته هنرمند وایي، ډم تاسو به وایي ډم. ډم ته چې څوک کېناستی د یا ډمې ته یسمع منها، د هغې غزلې او سندرې اوري. صب فی اذنیه الانق یوم القیامه، الله به د قیامت په ورځ باندې په غوږونو کې ویلي شوي مس به الله پاک په غوږونو کې واچي، ویلي شوي مس به الله پاک په غوږونو کې واچي. په دې خبره باندې پوهېږي که نه پوهېږي؟ موږ چې د وټونو دپاره یې د هغه دپاره نه وتي چې موږ چا پسې خبرې کوو ځان ته څه غواړو، دې دپاره نه راوتي. دا موږ حق وایو، موږ علما یو، الله موږ باندې دا فرض کړي ولقد اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه. الله د هغه خلکو نه دا عهد اغستی دی چې کومو خلکو ته الله د کتاب علم ورکړی، لتبیننه للناس، خلکو ته به د الله کتاب واضح کوئ، ولا تکتمونه، او